السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم فاروق جان حسین. تاسو چې کوم دا سړی په دې ویډیو کې ګورئ، ستاسو یو کلیک یو شیر دا خپل کور ته رسولی شي. د دې سړي وینا تر مخه دی د نن نه 13 کاله مخکې د خپل کوره راتښتېدلی دی او بیا تر ننه هغه ته خپل کور یا خپل وارثانو پته نه چې د دې تلاش نه دی کړی، دی بیا نه دی موندلی. ټول تفصیلات به دې ویډیو کې دي. تاسو دا ویډیو وګورئ، د سړي شناخت وکئ او کوشش وکئ چې یاره دا سړی خپل کور ته ورسیږي، چونکې دا سړی هېڅ قسم نشه نه کوي یا نور داسې څه غلطو کارونو کې نه دی بوخت. دا په ځنګلو کې شپه کوي، وایي پښتو ژبه یې هم پښتو ده، پښتون دی، د خپل کوره بېدرکه دی او په یو زمانه کې د خپل کوره راوتی دی. خو ټول تفصیل به دې ویډیو کې د ویډیو اخره پورې وګورئ او خامخا یې شیر کوئ چې یو بې کوره سړی خپل کور ته ورسیږي. دا وخت دی په باجوړ کې په قاید آباد کې پاتې کېږي او دغه ریول ویلی چې کوم کمپني ده د دې ګیټ مخې ته پاتې کېږي. دا نمبر چې کوم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، تاسو د دې ملګري سره رابطه وکئ او د دې سړي چې کوم دی هغه پته به تاسو له دې درکړي. که چېرته وارثان د دوی پیدا شي نو ډېر غټ کار به وشي. تاسو د خدای د رضا دپاره دا ویډیو شیر کړئ. کیدای شي ستاسو د کار دا ویډیو نه وي خو ستاسو په یو شعر باندې د دې سړي ژوند بدلیدی شي. وګورئ، ورته بالکل ښکاري خو لیونساری غوندې، خو څه ناڅه په دماغو کې فرق هم لري، ځکه چې د 13 کاله د کور نه بهر په ځنګلو کې د تیر کړي نو خامخا دماغي حالات به هم کمزوري وي. خو بیا هم تاسو کوشش وکئ خپل کسان به دې وپېژني. دی به دې ځنګلو کې پاتې کېږي او دلته چې کوم دی د کیکرانو کې د ژوند کوي، همدغلته د کور هم دی او دلته د هر څه هر څه دي. تاسو دغه ځای ته وګورئ کوم ځای کې چې دی پاتې کېږي، کوم ځای کې چې شپه کوي په ځمکه باندې او کیکرانو کې دی اوسېږي. دا د اوسېدو ځای دی، همدې ځای کې دی شپه او ورځې تېروي. باقي دغه تفصیل به دغه ویډیو کې شته. نو ګوره دا اوس بستری وړې ده ګاټ والا خواته ایښې ده او دا چې کوم دی که نه نو دې ځای کې پاتې کېږي. دا ځګۍ ګوره د کچرې صفا کړي دي، یو ځګي ته ټولې کړي دي. دا کیکر دي، تاسو چرچاپېرۍ نه دغه بره روډ دی، دا نالی ده او دا ښایسته ځوان دا د خپل ژوند ورځې شپې په دې ځای کې صفا کوي. ډېره ګرانه خبره هم ده خو بیا هم څه وکړي، سړی مجبوره شي. ستاسو نوم دی ملګریا؟ نوم دې څه دی؟ اورنګزیب دې نوم دی. او د کوم ځای؟ د ټیکسلا یې. او دلته لکه څومره وخت کېږي چې ته راغلی؟ 26 سال وشو. هغه ټیم کې به لکه ستا مطلب 13 کاله به 29 سال د 12 کالو عمر کې به ته وې چې راغلی وې دلته لکه 29 سال 35 سال 36 سال نه هغه ټیم کې به ستا عمر لکه 12 کاله و. او د پلار دې څه نوم دی؟ کچکول دی د پلار نوم دی. نور رونو نو څه نومونه دي؟ ګلیات دی، خنززک دی. یو ګلیات دی، خنززک دی. او د کلي څه نوم دی؟ د کلي څه نوم دی؟ ټیکسلا. د کلي نوم ټیکسلا کې د کوم ځای؟ کلي نوم د بټو کومیټ دی دا بیا ګران غرونه. کلي نوم څه دی؟ کومیټ. بیا غرونه راځي، غرونه راځي بیا د سوراخ راځي. کلي نوم پکې وښیه. کومیټ. د کلي د څه نوم دی؟ ریلګاډي ځي. کلي نوم پکې وښیه او د کومیټ. او دلته یې څومره وخت وشو لکه دې ځای کې؟ بیا ریلګاډي ځي بیا ریلګاډي ځي بیا دغه غرونه راځي بیا ښه. لکه دا ملګری دی تقریبا دا بچو دا خو لکه داسې صحیح نه دی، ځکه لکه ډسټرب راته ښکاري. خو دا د ټیکسلا دی، کومیټو نوم یې دی، کو چې کلي نوم اخلي، د رور نوم یې مو یاد کو او د پلار نوم هم ورځي. کچکول مې و د پلار نوم دی. او دا تقریبا په دې ځای کې چې کوم دی د کیکرو کې هغه ځای به ته زه ویډیو هم کړم. خو تقریبا د 15 کالو نه دا ګاټ والا وایي چې دا لکه زه دلته ینم. دا ګاټ والا وایي چې د 15 کالو نه غالبا دا لکه زه په دې ځای کې ینم. که نه کېدای شي دغه نه مخکې هم د ډېر وخت ریور ویلي چې کوم دی دا د ریور ویلي ګیټ دی، د قاید آباد نه لږ مخکې د ندی پل دی. په دې ځای کې لکه د 15 کال کې چې کوم کس دی ګاټ والا 15 کاله پوره د ګاټ والا چې کوم دی نو هغه وایي چې لکه 15 کالو نه دا زه دلته ینم. دغه مخامخ چې د کوم پل ښکاري دا ندی پل دی، دې نه مخکې د ګاډي چې روان دی قاید آباد د لږ مخکې، او دا ځګي ته مرغي خانه وایي خاص ریور ویلي ریګیټ مخې ته دا لکه دېس کې اوس موجوده دی.
او که دې داسې څوک لکه میلاو شي د ټیکسلا یا د کلي نوم یې یاد کړه، هر څوک چې دا پیژني دغه کلی پیژني نو رابطه دې وکړي، ځکه چې ده خو ډېر وخت شوی دی، اوس به ډېر واړه پیژني نو ځکه چې 29-30 سال یې په دې ځای کې تېر کړي دي، نو خامخا دی به مور پلار به یې یاره هغه به په خامخا هغه به وایي چې یاره وفات شوی به ځکه چې ډېر وخت وشو، خو بیا هم دغه به لکه یقین د سړي نه راځي که نه، ورک شوی سړی دا وایي چا نه هېرېږي که نه، چې مړ شي نو بس یقین ختم شي، خو چې داسې ژوندی ورک شي نو هغه څه پته نه لګېږي. دا ښه ښایسته ځوان دی خو بس حالاتو دې حال ته را رسولی دی چې کپړې مپړې یخته هر څه ګډوډ دي، خو یوه خبره په دې کې لکه خوشحالۍ دا خبره ده چې دا انسان څه نشه مشه نه کوي، لکه بیخي څه نشه نه سوار نه سګرټ دا شي نه مینه نه څکي او نه نسوار کوي، بس دغلته یې هوټل دی او خله ورځي هغه روټۍ موټۍ هلته خوري، الله دې هوټل والا څه ښه وکړي چې هغه دا ګاټ والا دي، دی والا د بشترې مشترې درکړې جرسۍ مرسۍ دې شی نو غم کوي، روټۍ هم ورکوي، او لکه خوشحالۍ غټه خبره ده چې دا بس څه نشه نه کوي که نه، که دا ویډیو چاته میلاو شي لکه مخکې شیر کوي چې د دې کس و اصلي وارثان چې کوم دي هغه میلاو شي او د دې کس پسې راشي او دا بوځي، لکه ښه ښایسته په څلور څنګه روغ دی، هېڅ څه مسله پکې نشته، نشې نه کوي، هېڅ هم نشته.